सूरत इब्राहिम आयत नंबर 4 ना तर द आयत नंबर 8 पोरी 15 आयतونه دي د सूरत इब्राहिम اولنی باب شروع دي تر د آیت نمبر 18 پورې او پدې کې مرکزی مسئله دا چې د تیرونه رڼا ته راوخکل دي. مخکې یو عام اعلان وکړلو، نن سبق کې به یو خاص اعلان کوي. د خاص قوم ذکر بکئی د موسی علیہ السلام. دا غینه مخکې یو عام اعلان کوي وما ارسلنا من رسول، دا اثبات د رسالت ته چې الله تبارک وتعالى رسولان را لیږلي دي او 1,40,000 کم و بیش پیغمبران الله تبارک وتعالى دنیا ته را لیږلي، وخت په وخت باندې د څه دپاره را لیږلي. مین مرکزی مسئله چې کوم دی دا وه چې خلق د شرک او د کفر او د بدعت او د رسم او رواج د تیرونه د توحید د ایمان د سنتو او د اطاعت رڼا ته راوباسه. بس دی چې کوم دی نو مین مرکزی مسئله وه. نو دلته هم دا ذکر کوي. بیا په آیت کې یو خبره کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي چې هر پیغمبر ما د خپل قوم په ژبه لیږلی دی، د خپل قوم په لغت مې لیږلی دی. د دې علماو 2 مقصدونه ذکر کړي دي. یو مقصد د دې دا دی چې هر یو پیغمبر د خپل قوم په ژبه باندې راغلی و، د هغه قوم چې کومه ژبه وه اکه ژبه الله تبارک وتعالی پیغمبر ته او اکه ژبه کې الله پیغمبر ته دستاویز شک چې کوم دی نو کتاب قانون آئین او دستور ورکړی و. ولی چې پیغمبر هغوی ته بیانم وضاحت سره کوي او هغوی پې پیږي صحیح. په دې اعتبار سره قوم یې یاد کو، امت یاد نه کو. نو نبی علیہ السلام هم د خپل قوم په ژبه و، قوم عربي او نبی علیہ السلام هم عربي و. نو عرب په ژبه باندې راغلی و. بیا چونکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولي دنیا پیغمبر او د مختلفو ژبو پیغمبرو، نو هغه دین په مختلفو ژبو کې بیا مختلفو قومونو ته او مختلفو علاقو ته ټولي دنیا ته چې کوم دی نو ورسېدلو. دویم مقصد د دې علماو دا ذکر کړي چې اصل ژبه چې وه، اصل ژبه د الله د طرف نه د شریعت او د دین دپاره مقرر عربي وه. ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی زه د عربی سره محبت کوم د 3 وجونه او تاسو هم د عربی سره محبت کوئ د 3 وجونه. عربي او داسې ژبه ده چې دې سره مینه محبت پکار دی. زمونږ افسوس دی چې نن زمونږ انګلیش سره، انګریزي سره، فرانسې سره محبت شته، لیکن چې کوم دی نو زمونږ د عربی سره محبت نشته. پکار دار چې غټ غټ سیزونه عربی کې مونږ ته یاد وي، د خوراک ساک سیزونه، د استعمال سیزونه، د دې خو په عربی کې خپل نمونه دي چې هغه مونږ ته یاد وي. نو مونږه ماشومانو ته په ماشوموالي د انګلیش نمونه چې دې ته بچي په انګلیش کې دا وي او دې ته دا وي، نو داسې ورته وایي چې دې ته په عربی کې دا وي، دې ته خو دا به ورله کله وی چې تاله خو درځي که نه. نو عربي غټه غټه زده کول پکار دي. نبی علیہ السلام فرمایل د 3 وجونه عربي سره مینه محبت پکار دي. یو خو د دې وجه نه چې نبی علیہ السلام فرمایي وی زه عربي یم، څنګه پیغمبر عربي و که نه. نو چې پیغمبر دی عربي و نو ستا د پیغمبر سره مینه محبت دی، نو د پیغمبر ژبې سره به مینه محبت نه ساتي، د پیغمبر ژبې سره به مینه محبت ساتي. د پیغمبر ژبه به زده کې، څونه خوږه ژبه ده. دویم دا دی چې قرآن په عربی کې دی. وګوره زمونږ عظیم الشان کتاب، زمون آئین، زمون دستور، زمون قانون هغه په عربی کې دی. همدغه وجه ده چې موږ د خپل آئین، قانون او دستور نه یو خبر، چې موږ عربي نه زده کوو. او دریم به فرمایل وی ولسان اهل الجنه عربي، د جنتیانو ژبه ګورې عربي ده ښه. او جنت ته که تلل غواړي نو عربي سره مینه محبت ساته. عربي به درته هلته الله تبارک وتعالی په خپله در زده کي، در یاده به کي، خو لیکن ته خو ورسره مینه محبت ساته که نه. نو عرب سره مینه محبت پکار دی. نو د دې تفسیر داسې ذکر کړي چې هر یو دین شریعت په عربی کې و، خو چون کې هر قوم عربي نه و، نو الله تبارک وتعالی به
هغه د عربی دین او شریعت پیغمبر ته پر هغه ژبه کې مترجم کو او وربه کو چې په کومه ژبه به دغه کومو په کومه ژبه به دغه کومو چې کله نبی علیہ السلام نمبر راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې په اصلي ژبه عربي راولېږلو ولی چې د قوم انتخاب ورته د اصلي ژبې د عربي کړو. بیا علماء ذکر کړی دي چې یو معنی د دې دا ده چې هر پیغمبر الله د خپل قوم په ژبه رالیږلی دی نو په قوم کې یو ژبه نی لکه موږ پښتانه یو قوم یو کنه پښتانه بیا پرې پښتو کې څونه ژبې دي د دنیا شي ژبې دي په پښتو کې داسې ژبې داسې لغتونه چې یو پښتون د بل پښتون په خبره نه پیږي یو پښتون د بل پښتون په ژبه نه پیږي داسې چې کوم دینو قسم لکه دا وګوره موږ ورته جامې وایو دې ته موږ جامې کپړې وایو د ښار خلک ورته ټولې کپړې وایي موږ د کلو خلک ورته جامې وایو دې ته افغانیان دې ته کالی وایي کالی هغوی کپړو ته کالی وایي جامو ته کالی وایي دې ته کوواټیان د کوواټ چې کومه ژبه ده نو دا د کوواټ خلک دې ته چې کوم دی نو هغوی ورته خطې وایي خطې او دې ته اپریدیان لاتې وایي لاتې دا شانتې بلستن موږ ورته بلستن وایو په دې قبایلو کې ورته څوک کنجړ وایي څوک ورته تیلتک وایي د پېښور خلک ورته نالې وایي بلستنې ته نالې وایي نو دا لغات په خبرو رسېلي دې ته اوس موږ صادر وایو که نه د کوټې خلک دې ته پټو وایي پټو ورته وایي نو دا مختلف قسم دا لغات دي نو داسې لغات نو الله تبارک وتعالی با د هر قوم پیغمبر د هر امت پیغمبر د هغه قوم په ټولو ژبو واقف کو په ټولو ژبو اوس د پیغمبر نه علاوه بل سړی نه وي هغه په یو څو ژبو پیږي په نورو نه پیږي د دنیا په ټولو ژبو نه پیږي لیکن تاسو ته ما په صورت یوسف کې وي چې یوسف علیه السلام چې د باچا سره ملو شو نو په مخ د ځمکه چې څومره ژبې وي په ټولو ژبو کې ورسره تکلم وکړو باچا حیران شو چې دا څنګه چل دی دا څومره د کمال سړی دی او دی په جیل کې پروت نو پیغمبر ته الله تبارک وتعالی د قوم ټولې ژبې ورکړي د قوم ټولې ژبې زمونږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم عربي و د نسل نه سوچه عربي و دا پیژندل ضروری دي چې انسان ته د دې پته وي چې زموږ پیغمبر څوک و عربي و زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عربي و خو د هغې نه علاوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې وفد براتللو څومره وفود براتل چې د کمې علاقې نه به م راغلو نو نبي علیه السلام به هغوی سره د هغوی په ژبه کې خبرې کولې د هغوی په ژبه کې به یې خبرې کولې یو قبیله راغلی وه هغوی به د دې الف لام په ځای باندې الف میم استعمالولو لکه موږ وایو الحمدو که نه هغوی وایي امحمدو الحمدو امحمدو یو قبیله راغلی وه ای د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو امن بر ام صیام پم سفر داسې لکه چې کله په صحیح عربی کې وی نو بیا به امن البر الصیام پی السفر هغوی داسې امن بر ام صیام پم سفر نبی علیہ السلام ورته وی لیس من بر ام صیام پم سفر هغوی وی چې په سفر کې روژه نیول نیکي ده نبی علیہ السلام ورته وی په سفر کې روژه نیول څه نیکي نه ده سفر د تکلیف شی دی نو بس روژه پکې مه نیسه چې کوم دی نو چې په تکلیف کېږي نه علي رضی الله تعالی عنه سره خوا کې ولاړو علی ترانو ورته ګوري او نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نحنو ابناو منګه بچیو من جد واحد د یو نیکو نو فمن اين تعلمت هذا اللغه دا لغت دې رقم زین زده کړې تا دا لغت تا رقم زین دا خو مال نه راځي دا تا چې کوم جبه وي دا دې ته چې تا په کوم جبه کې جواب ورکو او دې چې په کوم جبه کې تا نه تاسو کو تا جواب ورکو نو دا جبه خو مال نه راځي زما ربي ما او منګه دواړه د یو نیکن وسیو د تر ځامن دي کنه نبی علیہ السلام او علی ترانو د تر ځامنو نو موږ دواړه د یو نیکن وسیو نحنو ابناء جد واحد د یو جد وسیو نو فمن اين تعلمت هذا دا دې کوم ځای نه زده کړې نبی علیہ السلام ورته نو سی خو د یو نیکه یو خو زه پیغمبر یم ته خو پیغمبر نه کنه زه پیغمبر یم پیغمبر ته الله تبارک وتعالى د دنیا ټولې ژبې ورکړي دلته دا ذکر کوي فرمایي وما ارسلنا من رسول
ندی لېږلی موږ یو رسول الا بلسان قومه مگر د قوم په ژبه د قوم په لغت ولی لیبین لهم د پاره د دې چې بیان ورته وکړي. ته چې د چا په ژبه نه پوهېږې هغه ته به څه بیان کې؟ ته چې د چا په ژبه نه پوهېږې هغه ته به دعوت څنګه ورکې؟ فیضل الله نو پس ګمراه کوي الله من یشاء چا لره چې غواړي ویهدي من یشاء هدایت کوي چا لره چې غواړي. پیغمبر ګوره بیان وکړي خو هدایت د چا په لاس کې د الله. پیغمبر کار صرف بیان دی، رستو بیا هدایت چې چاله الله غواړي وربکي او چې چاله نه غواړي به ګمراه پاتې شي. داسې کوي الله. وهو العزیز الحکیم هغه غالب دی او د حکمت خاوند دی. اوس تخصیص کوي، دې د تخصیص بعد تعمیم وایي. مخکې ویلیو چې هر رسول موږ لیږلی دی د خپل د مخکې آیات کې اوس ووی د خپل قوم په ژبه چې خپل قوم ته بیان وکړي. بیان د څه لپاره وي؟ بیان د دې لپاره وي چې خلک د تیارو نه رڼا ته رابار کړي. پوهې کې خلک که نه اوس وایي موږ موسی علیه السلام هم لیږلی و، هغه ته موږ ووایي چې ورشه دا قوم دې د تیارو نه رڼا ته رابار کا. تیاره څه شی و؟ شرک او کفر و که نه؟ نو شرک او کفر تیارې وي، بدعت او رسم او رواج تیارې وي، ورته وی لاړ شه دغه قوم دې د تیارو نه رابار کا. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام راولېږلو. د موسی علیه السلام قوم په کومو تیارو کې پروت و؟ د غلامۍ په تیارو کې پروت و. د موسی علیه السلام قوم د فرعون ماتخ شوی و او د فرعون چې کوم دینو په هغه باندې ای باندې ظلم کولو. فرعون خپل غلامان جوړ کړي. موسی علیه السلام راغی د دغې تیارو نه دا قوم اوښکلو. د بنده د بندګۍ نه به قوم راوباسي، چار طرف ته به راوباسي؟ د الله بندګۍ ته، د بندګانو د پیدا کوونکي بندګۍ ته به راولي. دا خبره جعفر رضی الله تعالی عنہ د نجاشي په دربار کې کړې وه چې کله ورته نجاشي رضی الله تعالی عنہ چې دا پیغمبر تاسو سره څه دعوت درکوي، نو هغه ورته وی چې دا پیغمبر راغلی دی موږ ته دعوت راکوي د دې خبرې لیخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد، چې بندگان د بندگانو د بندګۍ نه رابار کا. چرته رابار کا؟ د الله بندګۍ ته، د الله بندګۍ ته. نن خلکو د بندگانو بندگی شروع کړې ده، د بندگانو بندگی، د انسانانو بندگی شروع کړې ده. د انسانانو د بندگانو د بندګۍ نه خلک رابار کا، د الله بندګۍ ته راولا. د الله د بندگان چې چا پیدا کړي د هغه رب د هغه خالق بندګۍ ته راولا. دا د پیغمبر مقصد و. دا بخاری ذکر کړی دی. جعفر رضی الله تعالی عنہ د نجاشي په دربار کې دا کلمه کړې وه چې موږ ته دا پیغمبر دا وایي. نجاشي دا خبره تسلیم کړې، وی فرمایل دا ډېره ښکلې خبره ده که نه؟ ځکه د بنده بندگی نه ده پکار، بندگی د چا پکار ده؟ د الله، د الله بندگی پکار ده. ولقد او په دقیق سره ارسلنا موسی موږ را لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نښو، غټې غټې نښې ورته ورکړې وي. امسا و ورسره، ید بیضا و ورسره، نورې غټې غټې نښې وي. ان اخرج قومک موږ ورته وي وباسه خپل قوم من الظلمات د تیارو نه الی النور رڼا ته. د تیارو نه رڼا ته راوتل عزیزانو ډېر ضروري دي. دومره ضروري دي چې الله د دې لپاره پیغمبران را لیږي که نه. ګوره چې الله پیغمبر د یو خبرې دپاره را لیږي به ضروري خبره وي که نه؟ هغه بس خبره وي، هغه ضروري خبره وي. نو د تیارې نه رڼا ته رابار کېدل بار بار موږ وایو د خلکو ته د تیارو نه رڼا ته رابار شي، د تیارو نه رڼا ته رابار. تاسو خلکو په تیارو کې ساتلی یې، د تیارو نه رڼا ته رابار شي. د غمونو، د خادو، د رسم، د رواج، د طور طریقو په هر یو سیس کې موږ په تیاره کې ساتلی شو، په هر یو سیس کې، تر دې پورې چې په حکومتي معامله کې موږ په تیاره کې ساتلی شوي یو، موږ په تیاره کې ساتلی شوي یو. دې رڼا ته رابار کېدل پکار دي. وذکرهم او دې ته نصیحت ورکا بایام الله، د الله د ورځو. ګوره د تیارو نه رڼا ته رابار کېدل دلته کې د دې دوه طریقې ذکر کړي، په دوه طریقو. یو دا دی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي دې ته د ایام الله ذکر وکړه. د ایام الله، ایام الله څه شی دی؟ شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وي ایام الله نه مراد دي د مخکینو قومونو، امتونو هلاک شو عذابونه، واقعات. د نوح علیه السلام قوم په څه شي تباه شو، د هود علیه السلام قوم په څه تباه شو، د صالح علیه السلام قوم په څه تباه شو، د شعیب علیه السلام قوم په څه تباه شو، د لوط علیه السلام قوم په څه تباه. دا تذکرې ورته وکړه. که تاسو داسې کوئ تاسو به هم تباه شئ.
د شعیب علیہ السلام قوم په ناب تول کې کمی کولو، الله په د اور باران وکړو، الله په زلزلې راوستي، الله ور باندې چې کم دینو عذابونه راوستل. د لوط علیہ السلام قوم هغه چې کم دی الکانیانو، د الکانو نه به ضرورتونه پوره کول، الله هلاک او تباه کړل، الله په عذابونه راوستل، د اسمان نه په کانی راورول، د کانو باران په وکړلو. د صالح علیہ السلام قوم د پیغمبر سره مقابله کولی، دغه شانته د نوح علیہ السلام قوم د پیغمبر سره مقابله کولی، مجادله کولی، الله هلاک او تباه کړ. د الله را لګل شوی آسمانی دین نه منلو، آسمانی قانون نه منلو، د قانون د الله په مقابله کې بل قانون جوړ کړو، جمهوریت جوړ کړو، الله هلاک او تباه کړل. وی تاسو هم الله هلاک او تباه کی. دې ته ایام الله وی، دې ته ایام الله وی. شاولیه رحمت الله فرمای وی په قران کې 15 علوم دي چې هغه قران دا غي سره باس کوي. یو علم العقاید دی، یو علم الجدل دی، یو علم الاحکام دی، نو یو علم چې کوم دی علم التذکیر بایام الله و بآلاء الله دی. آلاء الله د الله نعمتونه ور یاد کا، د الله نعمتونه، او ایام الله د الله عذابونه ور یاد کا خلکو ته. دلته دادی دلته کې بدعتیانو استدلال نیولې په میلاد باندې. وی د الله د رزو ذکر کوونو، د الله پر رزو کې چې کم دینو پیغمبر پیدا شو، د الله د پیغمبر ذکر دا خو باطل دی. دویمه خبرداره چې د ایام الله نه مراد دی چې دا هغه سیس ذکر وکړي چې خلکو ته تینا عبرت او نصیحت شي. نو که دغه سیس د پیغمبر د پیدا کېدو، د پیغمبر د وفات ذکر تکې، نو دا غینه خو چې کم دینو خلک سه عبرت نه اخلي. د هغه سیس ذکر وکړي چې پیغمبر ځان سره راوړي، سو قانون یې راوړو، آئین یې راوړو، دستور یې راوړو. څوک چې پیتلی دي، چا په عمل کړی دی کامیاب شوی دي، چې چا په عمل نه کړی ناکام شوی دي. د دې تذکرہ وکړه، د دې تذکرہ وکړه. وذکرهم بایام الله ان فی ذلک، بشک پدې کې لآیات البته نخری، لکل صبار شکور، د هر ډیر صبرناک او شکر گزار. چې سړی صبر کوي او شکر کوي. صبر او شکر چې دی کنه دا دو بهترین عمل نه دي چې دا انسان کې وي. صبرناکم لګ دی او شکر گزارم لګ دی، خو صبرناکم کامیاب دی او شکر گزارم کامیاب دی. په صبر او په شکر الله ډیر صبر کوي. ځکه مشهور لطیفه یو خولي جینې و خولي خيستا اجر ته یو بدرنګ سړی ته واده شوی و. نو هغه جینې هغه خزي خپل خاون ته وی زو ته دواړه جنتیان یو. نو خاون ورته وی دا څنګه؟ ورته وی دا ځکه چې الله تبارک وتعالى په صبرم جنت ذکر کړي او په شکرم جنت ذکر کړي قران کې. نو ستاغون ته بدرنګ زماغون ته خولي به صبر کوي، نو نور بس کوي، صرف صبر به کوي. او زماغون ته خولي استاغون ته بدرنګ به شکر ادا کوي چې مال داسې ملو شي. نو زو ته دواړه جنتیان په خبرو ورسېلې. بس داري چې په ار یو سیز باندې چې کله د طبیعت ته پریوتو شکر پې کوه، چې طبیعت ته نی پریوتې نو بیا پې څه کوه؟ صبر پې کوه. خلاصه دې دا راوتله، داسې نه چې بس لطیفه ولاړه. خلاصه دا راوته چې طبیعت ته کوم شي پریوتي نو ته پې څه کوه؟ شکر. او چې طبیعت ته نی پریوتې نو بیا پې. او ما تاسو ته مخکې د امام قرطبي یو واقعه ذکر کړې وه. امام قرطبي خپله واقعه ذکر کړې ده. وی د بلخ نه یو نوجوان راغلی وی زه په سوچ او فکر کې واچولم. د بلخ نه نوجوان راغلی سوچ فکر کې واچولم. په تواب کې ما سره ملو شو. نو ما ورته وی چې ستاسو سکار ایمان وی چې ستاسو چې کم دینو ست اور طریقه ده د الله په نعمتونو. وی ما ورته وی چې د الله نعمتونه چې کله مونږ ته ملو شي نو مونږ په شکر کوو، چې نه ملاویږي مونږ په صبر کوو. وی ما ته وی چې ها کذا کلاب بلخ، داسې خو د بلخ سپیم کوي، داسې خو د بلخ علاقې دا عراق کې د بلخ علاقې سپیم وی داسې کوي. زمونږ د علاقې د غلډیر سپیم داسې کوي چې ملو شي نو خو یو سیټ تکینی ویخوري چې نه ملاویږي نو سبو کی صبر وکړي نور بس کوي. نو ما ورته وی چې تاسو څه کوئ؟ وی هغه راته وی چې مونږ ته کله نه ملاویږي نو مونږ شکر کوو، او چې ملو شي بیا صدقه کوو، بیا خیرات کوو. چې نه ملاویږي شکر کوو. وی زه بالکل حیران کم، وی شرمولم
چې زما غونته کې لوی عالم امام قرطبي ډېر لوی عالم او چې کوم دی تفسیر هم لیکلی دی او ډېر معتبر تفسیر لیکلی دی 15 جلدو کې تفسیر لیکلی ډېر معتبر تفسیر دی او وی داس دی نوجوان زه بالکل خاموش کم چې دا تاسو چې څه کوئ داسې خو سپیم کوي په خبرو رسلي نو زمونږ هم دغه حال دی او موږ د سپو نه هم ورپسې بدتر شوي ځکه چې موږ ته میلاو شي شکر پرې نه کوو چې موږ ته میلاو شي شکر نه کوو چې نه میلاویږي صبر نه کوو په خبرو د بلخ د نوجوان دا خبره چې ځان سره ذهن کې واچوي که نه نو بیا انسان ته اندازه کېږي چې مړه موږ خو د سپو نه هم بدتر یو په خبرو رسلي دا وَإِذْ قَالَ او یاد کا هغه وخت موسی چې موسی علیه السلام ویلي قومي خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم یاد کې د الله نعمتونه چې په تاسو یې کړي دي دا آیت تیر شوی دی مخکې په سورة بقره 49 کې سورة اعراف 141 کې دا آیت تیر دی تفسیر هلته شوی دلته به لږ یو څو نقطې ذکر کوو اذ انجاکم چې کله نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعون د آلنا فرعون خوب لیدلی یا یو نجومی خوب لیدلی چې د بنی اسرائیل د یو ماشوم د لاس استا حکومت ختمیږي هغه ولګېدلو ماشومان قتلول یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه د بدو عذابونو شکل سو ویذبحون ابناءکم چې ذبح کول به تاسو نارینه بچي دغه فرعون خپل خوب نه یریدلو نو نارینه بچي به چې کم دی نو ذبح کول عام مفسرینو ذکر کړي چې 70,000 ماشومان حلال کړي خو ذخیرۃ الجنان کې حضرت صاحب ذکر کړي دي چې 12,000 ماشومان حلال کړي او 90,000 زنانه خپل ماشومان د وخت مخکې ضایع کړي ولی چې غوي چې کله اسنه چې نارینه وي زامنی او زما د سترګو مخامخ فرعون ذبح کوي چې د یوې مور په مخامخ باندې بچی علالیږي او ذبح کیږي په مور بس تیریږي دا بنی اسرائیل هغه بزدله قومو چې فرعون د دوی بچی علالول دوی ورته کش نشو کولی نن دغه بنی اسرائیل د مسلمانانو په کوپړو باندې فوټبال کوي نن دغه بنی اسرائیل د مسلمانانو وینو سره لوبې کوي ولی مسلمان خپل کار یې کړی دی مسلمان ته چې کم کار حواله شوی و کوم ډیپټي والا شوی و وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم جنگ ور سره وکړي چې الله ستا په لاس عذاب ورکي چې تو ور سره جنگ نه کې نو الله به څنګه عذاب ورکي الله وی عذاب مې ورته ته دی په جمعات کې ناست دی یا الله بس وی عذاب ولا ورکي یا الله شړک په وګرځي نو الله وی شړک او عذاب مې ورته ته جوړ کړي پاسا ورزپی زستا نصرت او مدد بکوم او داسې وخت په وخت شوي ننم بیت المقدس د یو سلطان صلاح الدین ایوبی او د یو عمر فاروق په انتظار دی په خبرو سری او 58 اسلامی ممالکو کې دومره جرأت پچا کې نشته چې د مسلمان تپوسو کې مسلمان لګیاري دا هغه بنی اسرائیلو دا بنی د ذخیرۃ الجنان کې دا ما دی وجه نه راوړی دی حضرت سے د دې هغه چې کوم دینو تدبیرونه او مکر او چال پرې به ذکر کړی دی د ذکر کړی دی سرفران صفدر سے فرمای وی پسن 1940 کې روس افغانستان ته یو خطر لګلیو هغه وخت کې افغانستان حکومت د ظاهر شاه په لاس کې ظاهر شاه مشهور بادشاه تیر شوی دی وی منګه په دوره حدیث کې په دارالعلوم دیوبند کې او حسین احمد مدنی رحمت الله علیه بخاری شریف ته ناست و چې چا ورته د اخبار ټوکله ورکا پاغیر اخبار ټوکله کې چې ظاهر شاه ته د روس د طرف نه خط راغی چې زه ستا په ملک افغانستان کې کالجونه جوړوم او بیا ورته د دلته نه استادان روسان در لیږم تنخواه به ورته زه ورکوم او تعلیم به ستا بچو ته ورکوي او که ته تعلیم ته خپل بچي روس ته رالیږي نو د هغوی ویزې او دلته کې چې کوم دی نو خرچې ټول هر څه به زما د طرف نه فري وی ظاهر شاه دا خبره تسلیم که ویې منله حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته چې څنګه هغه پرچي میلاو شوله نو بخاري ته ناست وی جړل او وی چې ظاهر شاه ډیر بد دی وکړل
مسلمانان دې تبا کړل. نن دا کار موږ سره کیږي که نه؟ زموږ په ملک کې د عیسایانو سکولونه دي، عیسایانو استادان پکې سبقونه ښیي. په پېښور کې شته، په مردان کې دلته توپ چوک کې شته، دلته په رسالپور کې شته. باقاعده په دغه سکولونو کې د عیسی علیه السلام او د مریم ډانچې جوړې کړي دي بوتان، او دا څونه ماشومان چې ورته سکول ته ځي نو هغوی ته پې سجدې کوي. په دې رسالپور کې دی هغوی ته پې سجدې کوي. ستا بچی چې په داسې سکول کې سبق وایي چې دې د ماشوموالي نه یو بت ته سجده کوي، دکې به وروستو اسلام او ایمان پاتې شي؟ هېڅ کله نه. په خبره سره نو دې دا دلته چې په رسالپور کې پکې سبق وایي نو چېرته د برطانیې نه ورته ماشومان راغلي که نه؟ زمونږ او ستاسو ماشومان دي. دا تنخواګانې ورته ای ورکوي. زمونږ استاذ مونږ ته تذکره کوله په پېښور کې. دا پېښور کې چې کوم د عیسایانو سکول دی چونګي کې دی، نو د دې سریلنکا استادان دي پکې. ا پروفیسر راغلی چې څوک پې خرچه کوي د امریکې نه، وی دلته دې خلکو ته ووي چې موږ تاسو ته ډېرې زیات دا کم د سکول عمله چې د هغوی ته ووي چې موږ تاسو ته ډېرې پیسې درکوو، تاسو زموږ دپاره څه وکړل؟ وی هغه ورته ووي چې کېنه ګاډي کې. په ټول پېښور کې ورته چکر ورکو، ورته وی چې د خلکو لباس ته وګورئ، پینټ پتلون ته وګورئ، ټای ته وګورئ، ګیري برید ته وګورئ. دا ټول هر څه مونږ کړي که نه ستاسو لپاره؟ دا مونږ کوو که نه؟ لګیو شکلونه مو د خلکو ستاسو په شان که، لباس مو د خلکو ستاسو په شان کو. دا مونږ ستاسو لپاره دوی د بیا انعام ورکو. انعام یې ورته ورکړلو. نو ظاهر شاه داسې وکړل. وی بیا یو کس لاړو چې کوم دی نو وروسته تعلیم ته، چې تعلیم یې وکړلو واپس راغی. نو پلار ورته وی چې زه تا ته واده کوم، واده درته کوم. نو وی هغه ورته وی چې ټیک ده، ورته وی چې زه د خپلې خور سره واده کوم. پلار ورته وی دا خو ستا خور ده، ورته وی چې دې کې څه ده، خو دا هم جینۍ ده او چې بله ته ماته کوې به هم جینۍ، خو بس هلک به د جینۍ سره واده کوي که نه؟ بهرحال افغانیان وو خو پښتانه وو، هغه ته نه ډس پورته کوي ویشتلو. خو لیکن نظریه بدله شوې وه که نه وه بدله شوې؟ نظریه بدلیږي. دا غیر داسې چې کوم دی نو طور طریقه او چال استعمالوي. په خبرو سره دا نن چې زما ستا ملک ته را قرضې ورکوي، دا تپوس ترې نه کوي. دا قرضې چې د چا په لاس راغستلی کېږي هغه خلک واپس ځي هلته اوسېږي، د هغوی نه نالي او زه ورته قرضدار یو. موږ باندې هغه خپله منصوبه، خپله نظریه هر څه چې کوم دی نو څه دي مسلط کړي دي. دا او هغه نظریه د جمهوریت په شکل، د اوټ په شکل، د غیر د قانون په شکل په موږ باندې مسلم کړي. ستا په ملک کې څوک د دغې نظریې خلاف خبره نشي کولی. ولی وی ته زما قرضدار یې چې درته څنګه ویم اکه شانتې به کې، هغه شانتې به کې. نو دلته کې دا ذکر کړي دي چې دی به داسې کول. دی یې چې کوم دی نو ذهني غلامان کړي وو. د دی بچي ذبح کېدل دی کش نه کولو. نن سبا زما ستا بچي ذبح کېږي، لګیا دي. څنګه ذبح کېږي؟ دا کم مخلوط تعلیم چې دی، هلکان او جینکۍ چې یو ځای په کالج کې لګیا دي سبق وایي، دا کم انټرنیټ چې وله روښ کړي، دا کم طور طریقې چې ورته روښ کړه. بیا په کالجونو کې چې دوی دپاره کم طور طریقې استعمالیږي، په کتابونو کې ورته چې کوم دی څه کړي دي. په هر یو کالج کې، په سکول کې د قادیانانو چې کوم دی نو استادان برتی دي، قادیانان کولی کېږي، شیعګان کولی کېږي، ماشومان لګیا دي. د هغوی ته د نوې نسل وګوره، د دوی د تعلیم، د دوی د دین معیار وګوره چې د دین معیار یې څه دی. د دین نه بالکل ناخبره دي ټول. ذکا اکبر الہبادی ویلیو یو قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. چې یو کالج جوړ کړی نو بیا به هغه د ماشومانو په قتل نه بدنامېدو. بس کالج کې چې ماشومان ور واچوي او سبق پکې وایي که نه، دا تا ذهني قتل کړل. ذهني دی به ژوندي او دی قتل دي. ستا په ملک نن چې کوم دی نو غیرت په چا کې شته؟ نشته. دا ولې دی کالجونو کې سبقونه ویلي دي؟ دی نه غیرت لاړل اوښکلو. د سار نه تر د ماښامه پورې بجلي نشته، چا کې غیرت نه راځي. روزانه ګراني ده، چا کې غیرت نه راځي. ګیس یې څومره ګران کو، چا کې غیرت نه راځي. څوک نه راپاسي. پخوا به په څلورنې باندې هم خلک راپاسېدل، په اتانې باندې هم خلک راپاسېدل. چا کیس کې ولې غیرت هغه نشه لشه پښتون چې وی به پښتون مختون ختم کړلو، لاړل ختم شول. دا غو یذبحون ابناءکم، منګ هم ټول ذبح کړي وو، منګ هم ذبح، خو یې په چاړه ذبح کړي وو، موږ یې په دې طریقه ذبح کړلو. دا وایي
ويستحيون نساءکم او ژوندې به پرېښودلې د هغې لونه جمدې به پرېښودلې د هغې زنانه. ګوره کم قوم چې بې حیا کې نو د هغې کې د جینکو نسل چې زیات کې لکه نن سبا دا پولیو چې دا د جینکو نسل زیاتوي. دا کمې اوبه چې پیک راځي منل واټر ورته وي کسی ورته دا د جینکو نسل زیاتوي. دا پولیو د دنیا شي علما هغه پکې دي لګیا دي په $100 خرڅ دي په $100 خرڅ دي زما استا قوم تبا کړلو زما استا. او کم چې سیاسي علما دي هغه ټول لګیا دي د دې پرچار کوي د دې چې کم دی لګیا دي پرچار کوي قوم تبا کړلو قوم یې ذهني غلامان کړل. دغه خلک بیا ما ته ودرېږي او دین راته بیانوي. هلکه تا کې څه دین دی؟ تا خو زما قوم زما بچی دي چې کم دی نو په $100 په 100 پیسو ځان چې کم دی نو تبا کړلو. ته یو $100 او لګیا زما قوم دې تبا کړلو په هغې باندې. دا خلک لګیا دي. نو دې طریقې سره چې د جینکو نسل پکې زیات کې قوم لاړو تبا شلو. الکان به ورته لالول جینکې به ورته پرېښودلې بس تبا شول. بني اسرائیل دغه شان تبا شول. نن موږ مسلمانان دغه شان تبا یو. دویم داري چې یستحیون نساکم بې حیا کولې به ورته جینکې. دلته مفسرینو لیکلي دي ځکه زما مزاج داسې نه دی چې زه څه خبره پټه کم. مفسرینو لیکلي دي وی د جینکو په شرمګاهانو کې به ورته ګوتې والي. نن دا کار موږ سره په کالجونو کې کیږي. په دې کالجونو کې زمونږ زنانې دکه شانتې بېعزته کړلې چې دې کالجونو ته کمې جینکې لاړلې تباه شولې. حیا او شرم د هغې نه بار شولو. هر څه ترې نه چې کم دی نو لاړل بار شول. دا څیزونه چې کم دی نو دا به ور سره کول. نو دا وایي ویستحیون نساکم وفي ذلکم بلا. په دې کې تاسو ته ویم مصیبت بلا امتحانو من ربکم عظیم د رب د طرف نه لوی. دا د رب د طرف نه یو لوی امتحانو په هغې. نن د رب د طرف نه په موږ باندې یو لوی امتحان دی چې موږ په دې کې کامیابیږو که نه کامیابیږو. په دې فتنو کې رضان وساتلو نو کامیاب بشي او که چېرې ځان دې ونه ساتلو نو ناکامه بشي. وإذا یاد که هغه وخت تأذن ربکم. په دې کې د شکر ترغیب دی. مخکې خبره تېره شوله. ستا رب اعلان کړی ستا رب ویلي تأذن په معنا د کال هم راځي او اعلان هم راځي. وإذ تأذن ربکم ستا رب اعلان کړی لئن شکرتم کچری تاسو شکر وکړو لازیدنکم نو زه به ورته نعمتونه زیات کم. ګوره په شکر نعمتونه زیاتېږي. نن موږ شکر نه کوو که نه موږ شکر نه کوو. هر یو نعمت چې استعمال کې رستو ورپسې دعا وایا. رستنې دعا الحمدو روټۍ دې وخوړله نو الحمدو. اوبه دې وڅښلې الحمدو. د خوب نه راپاڅېدلې الحمدو. د باتروم نه راووتلې الحمدو. الحمدو رأس الشکر. دا د شکر اصل مین مرکز دی. الحمد وایا شکر کوا. که شکر دی وکړو الله به نعمتونه زیات کی او که شکر دی نه کولو الله به در باندې عذاب راولي. نن موږ چې په عذاب کې مبتلا یو شکر نشته. لازیدن د الله رحم وګوره که نه خامخا به درته زیاتوم. ولئن کفرتم او که چېرې تاسو ناشکري کوله ان عذابي لشدید زما عذاب ډېر سخت دی. وقال موسی نو ویلی موسی علیہ السلام ان تکفروا انتم کچری تاسو کفر کوي ومن په الارض جميعا او څوک چې پزمکه کې دی ټول که تاسو او څوک پزمکه کې دی ټول کو کم دینو کفر وکي نو الله تاسو نقصان نشي ورکولی. بخاری کې روایت دی ابن کثیر دلته نقل کړی دی. نبی علیہ السلام عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایي چې پزمکه کې دا څوک دی که دا ټول د یو انسان په شانتې پرهیزګار متقیان مومنان شي د الله په الوهیت کې ذره برابر اضافه نه کیږي. او که دا ټول د یو انسان په شانتې کافران شي فاجران شي نو د الله په الوهیت کې ذره برابر نقصان او کمی نه راځي. ځکه ان تکفروا جزا چې د پټه ده فلن تضروه تاسو الله ته ضرر نشي ورکولی. که کفر مو کو الله ته ضرر نشته. ضرر تا ته دی نقصان تا ته دی خسارې تا ته ده. فإن الله پس بېشک الله لغنی البته بې پروا دی غنی دی مستغنی دی ضرورت ورته نشته بې حاجت دی هیچ چاته حاجت نه لري.
حمید ستایل شوی دی الله هر یو سیز ستایل دی هر یو سیز د الله تعریف کړی دی هر یو سیز د الله تسبیح کړی دا هر یو سیز د الله بڑائی بیان کړی دا کته نه بیانې می بیانو کتا بیان کړل الله به تا ته د اغي ثمره او فایده درکې او که بیان نه کړل نو تاته نقصان دی الله ته نقصان نشته الله دې عمل کولو توفیق راکړي